السلام علیکم څنګه خیر زه یم ستاسو ورور عمران الله معراج دا سات تاسو ما ګورئ په دې شیشه کې نورو په دوو شیشو باندې د فیسبوک د پاڼې عمران او د یوټیوب چینل عمران الله معراج نه قدرمنو سهار دی لا وختي دی ما په خپله باندې داسې انځلې دي زما ورځ شروع شوې ده خو غواړم ده چې په ساینسي طریقه باندې موږ څنګه لاس وینځو پوره ورځ به درته ښیم چې زه مطلب څه کوم د ورځ دا شروع کېدل چې کوم دي دا به د لاس وینځل نه وکړو د ټول نه ښکلې طریقه چې کوم دا ول زموږ دپاره زموږ د مسلمانانو دپاره هغه زموږ د خوږ پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم طریقه ده او دس دی د هغې نه بله ښکلې طریقه نشته خو ساینس هم موږ ته یوه طریقه ښوول ده چې په هغه طریقه باندې که موږ لاس وینځو نو موږ د ډېر شیو بیماریانو نه بچ کېدی شو چې اوس په هغه ټولو کې د ټولو نه خطرناکه کرونا وایرس ده نو راځئ لاس وینځمه او نور ډېر شی قصې دي د خیره کوه اوس زما په لاس ګوتۍ ده نو دا ګوتۍ چې کوم ده دې سره هم ډېر شی جلاسي نښتی شي نو ماله پکار دا ده چې زه دا جدا هم ښه ښکلي پاکه کړمه په دې صابون باندې که زما په شانتې نور څوک د ګوتو شوقین وي هغه په لاس باندې ګوتۍ نو چې د دې خامخا خیال وساتي ټیک ده دا سټیپونه درته بیا یو ځل کومه اولنی دلته کې راغی ټیک شو چې زموږ دا دواړه لاس یو بل سره مخامخ شول بل سټیپ چې کوم دی د لاس شاتې نه شول داسې چې زموږ د ګوتو منځ سره دا کور شول دریم سټیپ چې کوم دی زموږ د ګوتو دا زونه دا سرونه چې کوم دي چې دا پکې یو بل سره کور شي دا چې کله موږ داسې وکړل دا دواړه سرونه یو بل سره کور شول زما غټه ګوته پاتې شوه غټه ګوته ما جدا وینځله غټه ګوته جدا وینځلې شوه اوس زما د ګوتو سرونه پاتې شول هغه ما خپل د لاس په طالبان نه وینځو ټیک شو دا چې وشو اخر کې ما دا چل وکړو زما لاس چې کم دی وشو په دې باندې تقریبا د نیم منټه 30 سیکنډ پورې خامخا اړول غواړي چې ته خپل دا لاس ومږې ما لاسونه صابون بوتلو مطلب لاسونه صابون بوستل پکار دي نجیبه زما لاس ښکلي دي نه سپین دي د چا ښه ما چې کله لاس وینځلو له راتلم نو ما ټوټۍ کوله وکړه هغه ټایم کې زما لاس ګنده وی نو زما په لاسو چې کوم جلاسیم دی هغه زما په دې ټوټۍ باندې نښتی شي نو چې کله زه لاس وینځم نو ښه خبره ده که ما سره ټیشو وي چې اول زه په ټوټۍ باندې لږ اوبه واچوم یا د هغې نه پس چې کوم دی د ټیشو باندې زه دا ټوټۍ چې کومه ده بنده کما او دا ټیشو چې کوم دی زه بیا څه وکړم ډسکارډ یې کړم ماله چې کوم ځای کې دا ډسکارډ کول پکار دي زه به لو ته واچوم دا زموږ سره لاس وینځلی شول نورې قصې کوو ثابته ورځ ده د خیره او ډېرې خبرې دي ملګري تپوسونه کوي نو د هغې هم به جوابونه در کومه چې څه قصه روانه ده زما په ژوند کې یا زه چېرته ورک شوی یم د تېرې میاشتې نه نو هغه ته لاړ شوی یم دا سات ما سره په لاس کې موبایل دی چې د الجزیره نیوز بیګانې د 12 بجو ریپورټ دی چې د پوره دنیا قصې پکې ورکړې ده زه به داسې اړوم خو څنګه چې مې اړو نو مطلب اولنۍ خبر چې کوم دغه د پاکستان مخې ته راغلی الجزیره نیوز څه وایي الجزیره نیوز وایي چې پاکستان هیلث منسٹر ظفر مرزا کنفرم د فرسٹ 2 cases of corona virus in the country ظفر مرزا صاحب چې کوم دی زموږ هیلث منسٹر دی زموږ د وطن هغه 2 کیسه چې کوم دي کنفرم کړي دي په پاکستان کې پرون د کرونا وایرس په باره کې هغه وایي چې هغه ټویټ هم کړی دی چې دا کسان چې کوم دي هغه سټیبل دي او هغه ته چې کوم دی میډیکل پروټوکول په لحاظ سره کیر میلاویږي ظفر مرزا صاحب ټویټ څه دی هغه درته یم د الجزیره نیوز د هغه کوټ کړی دی وایي چې I can confirm first 2 cases of coronavirus in Pakistan. Both cases are being taken care of according to clinical standard protocol and both of them are stable. No need to panic. Things are under control. I will hold press conference tomorrow on return from Tapnan. ظفر مرزا صاحب خپل په دې ټویټ کې وایي چې زه 2 کیسه د کرونا وایرس په پاکستان کې کنفرم کوم د دواړو کیسونو د میډیکل پروټوکول او د هغې په سټینډر باندې چې کوم دی هغو ته کیر میلاویږي عام عوام ته د هېرېدو هېڅ ضرورت نشته او زه به سبا پریس کانفرنس هم کوم چې کله د تپنان نه واپس راشم دا زموږ د هیلث منسټر ټویټ و دلته کې چې زه نور راوړم ګوره دلته کې مطلب برازیل او جاپان چې کوم دی هغه په دې خبره په شک کې دی چې دې پیرله هغه اولمپکس وکړي که ونه کړي
ډېر یو غټه خبره ده. اوس سارانۍ خبره. سارانۍ دا خبره ده چې د پاکستان نه د عمرې دپاره څونه اپریشنل فلایټس چې دي هغه هم کینسل شوي دي. عمرې دپاره خلک سعودي عرب ته نشي تللی ځکه چې د کرونا وایرس د وجې نورې قصې کوم ثابت ورځ ده. صحیح ده. دا خبرونه مې تاسې لږ ډېر وې انشاءالله خبرې به کېږي د خیره. کار دی راته لږ ټایم به هغې له هم ورکړمه لږ ټایم به تاسو له هم درکومه نو انشاءالله خبرې ډېرې دي کوو. ښه قدرونو ما ویلي چې نن به ته زه خپل د روزمره ژوند قصه هم کوم خو قصه دا ده چې په قصه کې مطلب یې نو ډېره به ښایي. زما ژوند چې کوم دی هغه ماته د مطلب دونه ستاسو په کار نشي راتلی ځکه چې زما پرسنل ژوند دی خو هغه څه خبرې وشي په دې قصه کې چې کوم مطلب د هر چا په کار راتلی شي. ظفر میرزا صاحب چې زمونږ د هیلث وزیر دی هغه خپل یو بل ټویټ هم کړی دی وایي که یا ته یا ستا اشنا چې ته یې پیژنې هغه د چین نه ایران نه او یا د بل بهر ملک نه راغلی دی او هغه کې داسې علامات دي چې مطلب تبی پې یا ټوخیږي کم چې عام مطلب د یخنۍ وهلو هغه علامات دي نو هغو دی په سکرین باندې مې تاسو ته دا نمبر راځي 1166 نو په دغې باندې چې دا خبره ریپورټ کو چې هغو د دغه کس چې کوم دی د هغه د علاج او د دې هر څه چې کوم دی هغه په خپل تحویل کې والي او د هغه ته یو ښه کیر پرووایډ کړي د هغه د بیمارۍ په باره کې چې هم هغه بچ شي او هم د هغه چار چاپیر کې نور انسانان بچ شي. بله خبره قدرمنو لږ ساعت کې به زه ځم یو بل ځای ته د څه د وجې چې زه بیزي یم او دا لاګز مې نه دي جوړ کړي نو هغه چې زه هلته کې لاړ شم تاسو ته به پته ولګي چې هغه څه وجه ده چې ما ته ټایم نه میلاویږي. خو بله خبره یو ډېره ښکلې خبره شوده او یو خوش خبري ده د پاکستانی قوم دپاره چې ورلډ هیلث ارګنایزیشن دی هغو په پاکستان کې د کرونا وایرس دپاره چې کوم دی په هر ښار کې خپلې سینټرې کولوي کړي دي. زه تاسو ته د هغه ډاکټرانو نومونه یم چې کوم د هغې مطلب هیډ دي د هغو کانټیکټ نمبر او ایمیل اډرس په تاسو ته په ویډیو کې زه ایډ کوم ستاسو په سکرین باندې به راځي هغه به مو ګورئ. هغې کې اولنی چې کوم دی د اسلام آباد دی زموږ سره په اسلام آباد کې زموږ سره دی ډاکټر میکایل چې هغه د اسلام آباد کوم سینټر دی ټیسټ سینټر دی د هغې مشر دی د هغه نمبر او د ایمیل اډرس تاسو په سکرین باندې دی. زموږ سره د کراچۍ ډاکټر حارث مصطفی دی کوم چې د آغا خان هسپتال کې ډاکټر دی کنسلټنټ دی هغه د دې مشر دی د هغه هم د کانټیکټ نمبر او ایمیل اډرس په تاسو په سکرین باندې. په اسلام آباد کې بل ډاکټر چې کوم دی هغه ډاکټر سلمان احمد دی نیشنل انسټیټیوټ آف هیلث چک شهزاد کې دی زموږ سره. په پیښور کې ډاکټر سعید خان دی چې هغه د کانټیکټ نمبر او ایمیل اډرس تاسو په سکرین باندې دی زموږ سره. په پیښور کې چې کوم دی پی ټي سی ایل کالوني هغې کې پاتې کېږي. په کوټه کې چې کوم دی زموږ سره ډاکټر داود ریاض صاحب دی د هغه د کانټیکټ نمبر او ایمیل اډرس هم ستاسو په سکرین باندې دی. شیخ زاید هسپتال کوټه چې کوم د په هغې کې دی. په لاهور کې زموږ سره ډاکټر عرفان احمد دی د هغه د ایمیل اډرس او د کانټیکټ نمبر هم ستاسو په سکرین باندې دی. قدرمنو دا سینټرې دي مطلب په دې کې چې کوم دی موږ خپل د بیمارۍ تصدیق کولی شو هغو سره کانټیکټ کولی شو. نور هم د یېرې خبره نه ده ګبرانه نه زمونږ وزیر اعظم صاحب خدا یو فیمس ډایلاګ دی چې خان یریږئ بنو نو قدرمنو چې ونه یریږئ د یېرې خبره نشته صرف خپل احتیاطي تدابیر دي چې هغه زمونږ په نظر کې چې مونږ هغه فالو کوو نو ښه خبره ده. ورځو هلته کې چې زه د څه د وجې دونه مصروفه یم چې ستاسو مخې ته نه راځم نو هغه درته هم ښیم او دوه درې خبرې چې کوم دي هغه به نورې هم کوو. د خیره ورځ ماسپښین 2:30 بجې دي او لا ورځ پاتې ده.
الله وبرکاته. وعلیکم السلام. شکر دی الله. تاسو خیر دي؟ السلام علیکم. السلام علیکم. څنګه وخت خیر دی؟ ښه قدرمنو، هلته کې رالمه کوم ځای چې مې درته یادوم نو 3 بجو پورې دې نه مخکې چې کوم ځای کې وم هلته کې یم او د 3 بجو نه پس بیا د ماسخوتنه پورې دلته کې یم. د کیمرې نه شاته بلال بھائی ولاړ دی، هغلته کې بابر صاحب ناست دی، کاشف لاړو. سلام یې وکړو تاسو ته. ښه قدرمنو، مصروفیات ته چې کوم ما مطلب ویډیو جوړولو ته ټایم نه راکوي. الن سات چې په کوم پراجیکټ باندې کار کوم هغه دا یو دی. دا تاسو ته ښکاري مطلب دا چې کله انیر شي بیا تاسو ته پته ولګي. قصه دا ده د دې د وجې چې کوم دی ټایم نه میلاویږي دونه چې لاګ جوړ کړمه. د دې کالام ته چې تللي وو تاسو به کتلي د واورو هغه لاګ، د هغې نه پس بیو ته مونږ ټریک کړی و چې تقریبا 4-5 فوټه واوره مو ډېره ښکلې ډیټا راسره د هغې پرته ده، خو دې مصروفیاتو د وجې راته ټایم نه میلاویږي. نو انشاءالله خپل کوشش کوم چې مطلب د ټایم ایډجسټمنټ وکړم او خپل دا لاګ چې څنګه مخکې هفتې کې به خامخا یو لاګ مې اپلوډ کوو نو هغې روټین ته واپس راشم. قصه ختمو په دې ځای باندې، خو قصه بیا دا قصه ده چې د کرونا وایرس خبره ده. نو په دنیا کې خو لا اوسه پورې هغه شانتي د هغې علاج نشته، خو الله پاک رحم زیات دی او په دواګانو باندې ډېر څه کېږي. نو چې خپل احتیاطي تدابیر چې کوم دي هغه نه هېرو او د پاک الله نه سوال کوو چې د دې آفت نه موږ وساتي. اجازت به درنه اخلم، کار دی راته، تاسو ته به دا ویډیو هم جوړوم او په دې به هم کار کوم. نو انشاءالله په راروان ویډیو کې به چې کوم دی نورې قصې کوو، نور ښکلې ښکلې انځورونه به ستاسو مخې ته راوړو. اجازت تر الله کوي، د لوی الله په امان.